سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. لوی جرګې په حکومت غږ کړی چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره باید 400 طالب بندیان خوشي شي. د امریکا دفاع وزیر څرګنده کړې چې د نومبر میاشتې تر پایه به ډېر عسکر له افغانستان راوباسي. طالبان وایي ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې یوازې سیاسي بڼه لري. غني د لوی جرګې له پریکړې وروسته منلې چې ډېر ژر به د پاتې 400 طالب زندانیانو د خلاصون فرمان لاسلیک کړي. طالبانو یو ځل بیا ویلي چې د بندیانو تر خلاصون وروسته به یوه اونۍ کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. فاریاب کې یو دولتي عسکر په یوې وړې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. روغتیا وزارت وایي تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کورونا 29 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کورنۍ چارو وزارت منلې چې د غزني چاودنې او برید کې 9 عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. له افغانستانه په ستنو شوو برتانوي پوځیانو کې د ځان وژنې پیښې او رواني ناروغۍ زیاتې شوي دي. د بیروت چاودنې د مرګ ژوبلې شمېره له 6,000 څخه واوښته. د امریکا پلازمینې واشنګټن کې د ډزو په پایله کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای.